د دې پروګرام کوربه او د आवाज ملکن پنګور فعال غړی فضل رحمان اجز صاحب ته خاص کوم چې هغه راشي او خپل شعرونه زموږ سره شریک کړي. فضل رحمان اجز صاحب د صدر صاحب په اجازت باندې یو زوړ غزل ویم چې یو ته مخ بل ته د شاشې نو څه، چې یو ته مخ بل ته د شاشې نو څه، که دا دنیا دی په دنیا شي نو څه، او چې مې په ژوند د حال تپوس ونه کړي، چې مې په ژوند د حال تپوس ونه کړي، که پس د مرګه جانان راشي نو څه، او چې سپرلی غواړي امن نه غواړي نو، چې سپرلی غواړي امن نه غواړي نو، که دې قبوله دا دعا شي نو څه، او چې په دولت د مرګ نه بچ کېږي، چې په دولت د مرګ نه بچ کېږي، که څوک باچا که څوک ګدا شي نو څه، او چې مې ژوندون سر ته د دار ورسي، بیا که دا ټول جهان زما شي نو څه، څوک د عجز د حال تپوس نه کوي، که په خندا که په ژړا شي نو څه.